بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ او تاسو راځو ویلانونه زده کوو چې ویلانونه چیرته دي او ولې موږ ولې د ویلانو څخه استفاده کوو. لومړی موږ که چیرې موږ مثلا دلته چیش ولرو، دلته به یو ساحه یو بل ساحه به هم دلته جوړ کړو، دا به کنټرول زید کړو. ښه، راځو که چیرې موږ او تاسې یو سویچ راواخو او دلته کښېږدو. دلته اوس ډراپ یو لاین به راواخلو چې یو لاین به دلته شي، یو به هم دلته، یو دلته. اوس راځو موږ او تاسې وایو که چیرې موږ یو تاسو دا فکر وکړئ چې دا یو چیش یو منزل دی، یعنې دلته څلور کمپیوټران قرار لري چې دغه څلور کمپیوټران کولی شي چې د یو بل سره ارتباط ولري، یعنې د یو بل سره شیرینګ دغه فایل شیرولی. د دې لپاره چې موږ وایو چې دغه دوه کمپیوټران د هیڅ دغه ارتباط ونه لري د هغه دوه نورو کمپیوټرانو سره. دغه دوه اتاقونه یا دوه کمپیوټران هیڅ ارتباط نه لري د دغه نورو کمپیوټرانو سره، هغه عبارت دی د دغه کمپیوټرانو. د دې لپاره چې دغه دوه کمپیوټران خپل د ځان سره ارتباط ولري، یعنې د یو بل سره، او دغه کمپیوټران خپل د یو بل سره ارتباط ولري، مګر هیڅ ارتباط یا هیڅ اړیکه ونه لري د کومو کمپیوټرانو سره؟ د دغو کمپیوټرانو سره. یعنې هیڅ د دغه دوو کمپیوټرانو سره ارتباط ونه لري. دا دوه کمپیوټران خپل د ځان سره شیرینګ او ارتباط لري، او دغه دوه کمپیوټران بیا خپل د یو بل سره ارتباط لري. نو د دې لپاره که چیرې موږ راولاړ شو دوه سویچان کښېږدو، یعنې دلته داسې کوو، دلته به راولاړ شو چیش، دا به ډیلیټ کړو. نو که چیرې موږ راولاړ شو دلته مثلا یو اتاق، دا به یو بل رنګ ورکړو چې موږ ته رامعلوم شي. او بل هم یو دوه نور اتاقونه دلته جوړوو، مثلا دا بل اتاق او دلته هم. اوس راځو که چیرې موږ یو کمپیوټر راواخلو، دا به یو کمپیوټر، دوه کمپیوټر، درې. که چیرې موږ یو سویچ علیحده، یو کمپیوټر، یو سویچ دلته، یو سویچ دلته، ارتباط به لري د دغه دوو کمپیوټرانو سره. دا سویچ د ده سره ارتباط لري او د ده سره. راځئ تاسې وینئ چې دغه دوه سویچان هیڅ اړیکه نه لري د دغه دوو سویچانو سره، یعنې دلته دا په دغه جلا سویچ پورې مربوط
یا په جلا سویچ کې شامل دی او دغه دوه کمپیوټران بیا په جلا سویچ کې، یعنی دوی هیڅ ارتباط نه لري د دغه دوو سویچان هیڅ ارتباط نه لري، یا دغه کمپیوټران هیڅ ارتباط نه لري د دغه دوو سره. موږ دا د سکیورټي لپاره استعمالوو چې دغه دوه کمپیوټران چې د دغه دوه کمپیوټران سره هیڅ ارتباط نه لري، هیڅ د یو بل په کارو پورې کار ونه لري. که چیرې موږ راسو دا دوو کمپیوټرانو ته جلا سویچ کښېږدو او دغه دوو کمپیوټرانو ته جلا سویچ، نو دا زموږ دلته ډېر مصرف راځي، ډېر کنفیګریشنونه دی، ډېر کار به راڅخه غواړي، ډېر یعنې هغه غټترینه تاوان چې موږ سره رسېږي دا چیز دی د دې مصرف دی چې هر سویچ ته دوی ته رانیسي، دا ډېر کاست لري. نو د دې دپاره چې دغه سویچان دغه څلور کمپیوټران په یو سویچ کې موږ په یو سویچ پورې وصل وي، مګر دا دوه کمپیوټران جلا ارتباط ولري د یو بل سره، او دا دوه کمپیوټران جلا ارتباط ولري د یو بل سره، مګر دا دوه کمپیوټران هیڅ د دغه دوه کمپیوټرانو سره ارتباط ونه لري. د دې دپاره موږ څه جوړوو؟ ویلانونه جوړوو، چې دا ویلانونه موږ یعنی موږ وایو چې ویلان موږ د سکیورټي دپاره جوړوو، د منیجمنټ دپاره جوړوو، او همدارنګه د چیش دپاره جوړوو؟ د ډومین یا د براډکاسټ ډومین د ویشلو لپاره. موږ راځو یو سویچ په ډیلیټ کو، یس دا سویچ په دلته وکړو، راځو دغه دوه کمپیوټران هم په دغه سویچ پورې مربوط کړو. اوس موږ وایو دغه دوه کمپیوټران دي هیڅ ارتباط ونه لري د دغه دوه کمپیوټرانو سره، نو د دې لپاره موږ څه جوړوو؟ ویلانونه جوړوو. راځو د ویلانو د جوړولو، یعنی موږ وایو چې بای ډیفالټ اول یو ویلان زموږ په سویچ کې بای ډیفالټ اول ویلان شته چې ټول پورټونه په هغه ویلان پورې اړه لري. نو د دې لپاره چې موږ بل ویلان جوړ کړو، موږ باید د سویچ پورټونه زموږ په ذهن کې وي چې کوم پورټ په کوم ویلان پورې موږ مربوطوو. راځو دلته سویچ کنفیګریشن ته راځو. اول به راسو خپل کمپیوټرانو ته آی پی آنې ورکړو، 10.0.0.1 بل کمپیوټر ته به راسو 10.0.0.2 10.0.0.3 څلورم کمپیوټر ته به راسو 10.0.0.4. لومړی موږ راځو په دغه کمپیوټر څخه ګورو پینګ کوو د دغه څلورم کمپیوټر سره چې آیا دا پینګ کوي که یا. کمانډ ته راځو، پینګ وکړه د 10.0.0.4 سره، انټر. دی موږ ته وایي چې زه ریپلای، یعنې دی پینګ لري. نو کله چې موږ پینګ وکړو دی موږ ته ریپلای راکوي. که چیرې موږ د 3 سره پینګ وکړو هم موږ ته وایي چې ریپلای. اوس موږ راځو په ویرچوال ډول دغه خپل یو سویچ په دوو برخو ویشو. موږ CLI موډ ته راځو. انیبل موډ دا هغه موډ دی چې بعضې کنفیګریشنونه موږ کتلی شو لکه ډیرینګ ټایم او داسې نور. اوس راځو موږ پریولیج موډ ته ځو د انیبل په واسطه، یا انیبل موډ هم موږ کولی شو چې د موډ ته ووایو. کنفیګ ټرمینل موډ ته ځو. دلته که چیرې موږ ولیکو چې ډو شو ویلان، موږ په بای ډیفالټ ویلان یو لرو چې زموږ ټول پورټونه په دغه ویلان یو پورې مربوط دی. 2 ګیګا پورټونه هم لرو چې دلته موږ بل پورټ نه لرو، یا بل ویلان نه لرو.
یعنی یو ویلان بای ډیفالت لرو چې هغه ټول پورټونه په هغه پورې مربوط دي د یو بل سره دوی وصل. راځو موږ په ورچوال ډول یو ویلان جوړوو چې راځو دغه طرف ته موږ چې جوړوو ویلان 2 او دغه طرف ته ویلان 3. کله چې موږ دا جوړ کړو راځو سویچ ته دلته یې کوو چې ویلان 2 نیم ورکوو چې مثلا سی آر. د سی آر په نامه موږ یو ویلان جوړ کړو. ویلان 3 به هم جوړ کړو. یو نیم به ورته انتخاب کړو چې مثلا اچ آر اگزیټ. د شو ویلان کله چې موږ ویلانونه شو کړو نو دلته موږ او تاسې دوه دانې ویلانونه جوړ کړو چې یو د سی آر په نامه او بل د اچ آر په نامه دواړه اکټیو دي چې څه. نو دلته که چیرې موږ وګورو په دې کې هیڅ پورټ یعنی هیڅ پورټ موجود نه دی، یعنی هیڅ پورټ په دې پورې اړه نه لري. موږ راځو دلته اول او دوهم پورټونه په دوهم ویلان پورې مربوطه وو او دریم او څلورم په دریم ویلان پورې. موږ راځو موږ وایو چې انټرفیس فاصل در نت 0/1 سویچ پورټ موډ اکسس، یعنی پر دغه لاره باندې یوازې د یو ویلان د اکسس لپاره وکړو چې د یو ویلان ډیټا پر دغه لاره باندې ځي او راځي. سویچ پورټ اکسس وکړه ویلان 2 اگزیټ شه. انټرفیس فاصل در نت 0/2 سویچ پورټ موډ اکسس سویچ پورټ اکسس ویلان 2 او همدارنګه انټرفیس ننوځو 0/3 سویچ پورټ موډ اکسس سویچ پورټ اکسس ویلان 3 پورې دا مربوط دی. اگزیټ شه. انټرفیس 0/4 سویچ پورټ اکسس سویچ پورټ موډ اکسس سویچ پورټ اکسس ویلان 3 اگزیټ. اوس که چیرې موږ راسو وایو دو شو ویلان، موږ دوه ویلانه جوړ کړه او سویچ پورټونه مو ور اضافه کړه چې اول دوهم په دوم ویلان پورې اړه لري او دریم او څلورم په دریم ویلان پورې اړه لري. که چیرې اوس موږ راسو دغه کمپیوټر په اوله پلا کله چې موږ او تاسې پینګ وکړه ریپلای یې راکړه، راځو موږ د 4 سره ریپلای کوو پینګ کوو آیا دا موږ ته ریپلای راکوي یا، ځکه چې دا په بل ویلان پورې مربوط دی، یعنی لکه داسې چې هغه په بل سویچ پورې او دا په بل سویچ پورې اړه ولري. د ټایم ریکویسټ موږ ته وایي چې د هیڅ قرار یعنی هیڅ ارتباط نه لري. د 3 سره به موږ پینګ وکړو چې آیا پینګ کوي که یا، دا به هم هیڅ پینګ نه کوي ځکه چې هغه هم په بل ویلان پورې اړه لري. نو دا خو داسو کله چې موږ او تاسې راسو د 2 سره پینګ وکړو چې آیا د 2 سره پینګ کوي بلې و ځکه چې هغه په سیم ویلان پورې اړه لري. نو دا اوس موږ او تاسې د نن درس د ویلان جوړول، کمپیوټرانو ته اطمینان ورکول او سویچ پورټونه په ویلانو پورې تړل.